سلامونه ملګرو، امید لرم چې تاسو به ټول روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوي درس سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، په تیر شوي درس کې موږ تاسو خبره کړې وه په اولني ګروپ د افعالو باندې په پریزون د لندکانتیف په اولني ټنس کې په پریزنټ انډیفینټ ټنس کې موږ د اولني ګروپ افعالو خبره کړې وه چې هغه موږ تاسو هغې سره به څنګه جملې جوړو، د هغې ساخت څنګه دی، سټرکچر یې څنګه دی. اوس نننی چې کوم زموږ درس دی هغه دی د دویم ګروپ سره پریزون د لندکاتیف کې دویم ګروپ افعال که تاسو رهي. دویم ګروپ کې کوم افعال راځي؟ هغه افعال چې کوم د ای اغ یا د آی آر سره ختم شوي نو هغې ته دویم ګروپ افعال ویلی کېږي او دا ویغب ریګولې دي، دا ریګولر وربز دي، دا قاعده قانون لري نو هغې مطابق به تاسو بدلوئ. او دغه قاعده قانون تاسو ته ما دلته لیکلی دی، ساخت چې کوم دی سټرکچر مې هغه مې درته لیکلی دی. نو دا نن زموږ نننی درس دی. نو راځئ چې درس شروع کړو. ښه، دویم ګروپ افعال دي، دوزیم ګروپ د ورب ریګولې او دا هغه افعال دي چې کوم د ای اغ یا د آی آر سره ختمیږي. ما یو څو مثاله درکړي دي. که تاسو وګورئ، فینیغ څه ته وایي؟ ټو فینش، ختمول. شوازیغ مطلب انتخاب، ټو چوز، انتخابول. یونیغ مطلب to unite، په اتفاق کول، یو ځای کول، متفق کېدل. صحیح دی؟ بطیغ جوړولو ته وایي to build، د باتیما نه وتلی دی، بطیغ فعل دی. اوبیغ ویلی کېږي لکه څنګه انګلیش کې موږ وایي اوبی، مطلب حکم منل، امر منل د چا. صحیح دی؟ تابعدار. اکمپلیغ ویلی کېږي حاصلولو ته ویلی کېږي، لکه څنګه چې اکمپلش په انګلیش کې وایي حاصلول، یو څه حاصلول. صحیح دی؟ دا موږ سره هغه افعال دي چې دا د دویم ګروپ افعال دي او دا ټول چې تاسو وګورئ دا د ای اغ یا د آی آر سره ختم شوي دي. زه یو ځلې بیا تکراروم: فینیغ، شوازیغ، یونیغ، بطیغ، اوبیغ، اکمپلیغ. صحیح دی؟ دا که تاسو وګورئ دا د څه سره ختم شوي؟ د آی آر سره، یا فرانسوي کې ای اغ سره ختم شوي دي. صحیح ده؟ اوس که تاسو سره دغه افعالي نو تاسو به دا څنګه په موجوده زمانه کې په جمله کې دي کې څه تغییرات راولي؟ که تاسو سره اولنی ما مثال درکړي، تاسو سره ژ هغې نه پس بیا تاسو سره ورب سره به تاسو سره راوړئ ویغب، بیا به تاسو ورسره څه راوړئ؟ آی اس به ورسره اضافه کوئ. هر کله چې تاسو سره ستاسو فاعل، ستاسو سبجیکټ په جمله کې ژ نو تاسو به ورب سره څه اضافه کوئ؟ آی اس. دا صرف دویم ګروپ دپاره دی. اولني ګروپ دپاره نور څه وه؟ تاسو تېره شوي ویډیو کتلی شئ. په دې ګروپ کې، دویم ګروپ کې هر کله چې تاسو سره ژ راشي نو تاسو به ویغب یا د ورب فعل سره آی اس اضافه کوئ. تاسو له چې کله زه د غیګولې او د ایغیګولې د قاعده خبره کوم هغه دا ده، مطلب دغه قانون دی، دغه قاعده ده. هر کله چې تاسو سره یو فعل د آی آر سره ختمیږي په موجوده زمانه کې به تاسو سره ستاسو سبجیکټ، ستاسو فاعل ژ نو تاسو به ورب سره څه راوړئ؟ فعل سره به آی اس راوړئ. دغسې تو یا چو سره به فعل سره به تاسو بیا هلته هم آی اس اضافه کوئ. دغسې ایل یا ایل یا او چې راشي تاسو به د ورب سره څه اضافه کوئ؟ آی ټي. دغه آر به ترې ختموئ. صحیح دی؟ آی ټي به ورسره تاسو اضافه کوئ. صحیح دی؟ لکه څنګه د ژ، چو او دې سره به تاسو آی اس اضافه کوئ. دغسې که تاسو سره نو راشي تاسو به د ویغ سره څه اضافه کوئ؟ آی ډبل اس او ان اس. آر به ختموئ او تاسو به څه اضافه کوئ؟ آی ډبل اس او ان اس. صحیح دی؟ دغسې که تاسو سره چېرته وو راشي تاسو به د فعل سره آی ډبل اس ای زد اضافه کوئ. دغسې که تاسو سره ایل یعنی د مرد، یعنی د وبخئ د مذکر تاسو سره جمع راشي، یعنی ډېر سړي راشي، مردان ډېر راشي، نو تاسو به بیا ویغ سره څه اضافه کوئ؟ آی ډبل اس ای ان ټي. دغسې که ایل جمع راشي نو تاسو به همدغه ویغ سره آی ډبل اس ای ان ټي اضافه کوئ. نو دا سټرکچر دی، دغه ساخت دی، دغه تاسو ذهن کې کېږي. دا ډېر مهم شی دی. دغه یاد کړئ نو بیا تاسو اسانۍ سره یو فعل بدلولی شئ. تاسو هغې سره په پریزون د لندکاتیف کې تاسو جملې جوړولی شئ. لکه ما یو مثال تاسو ته جوړ کړی دی، نور به بیا تاسو خپله جوړ کړئ. د فینیغ چې کوم دی دا یو فعل په اصلي حالت کې دی. هر کله چې تاسو سره یو فعل په اصلي حالت کې، په خپل حالت کې، نو هغه په دویم ګروپ کې به د آی آر سره ختم شوی. د فینیغ خپل اصلي ګروپ کې دی چې دا اوس کله موږ بدلو په جمله کې په
پریزاندو الاندیکاتیو کې استعمالو نو اولنې کم سټرکچر چې کم دی هغه به پې اپلای کوو نو هغې مطابق به بدلو. اوس ما ژ سره جوړ کړی ژ فیني ګوره هغه آر ختم شوی دی آی اس راغلی ژ فیني صحیح دی ژ فیني دا تلفظ کېږي. دغسې چو فیني تاسو وګورئ چو سره به هم تاسو د فعل سره به آی اس راوړئ. دغسې ایل که تاسو راشي ال فیني ال فیني اون فیني صحیح دی دغسې به تاسو څه راوړئ تاسو به صرف تی اضافه کوئ صحیح دی آی تی به تاسو ورسره اضافه کوئ. دغسې که نو تاسو راشي نو فینیسون نو فینیسون دا تلفظ کېږي نو فینیسون صحیح دی. دغسې که تاسو سره وو راشي تاسو به څه کوئ وو فینیسې وو فینیسې تلفظ کېږي صحیح دی. که دغه تاسو سره ایلی راشي جمع یا ال راشي تاسو به څه وایئ ال فینیس ال فینیس نو تاسو به آی ډبل اس ای ان ټي ورسره اضافه کوئ. زه یو ځلې بیا ستاسو لپاره تکراروم دغه درې ډېر مهم دي چې تاسو د هغې صحیح تلفظ زده کړئ. ژ فیني چو فیني ایل فیني ال فیني اون فیني. اوس تاسو ګورئ نو فینیسون نو فینیسون vous finissez vous finissez صحیح دی. il یا elle finissent finissent تلفظ کېږي صحیح دی. نو دغه طریقه کار دی. که تاسو سره چېرته د دویم ګروپ افعالي یا هغه افعال چې کوم د آی آر ای اغ سره ختم شوي نو هغه به تاسو په دغه طریقه باندې په جمله کې په پریزاندو الاندیکاتیو ټنس کې به تاسو دغسې استعمالوئ. دغه تغییرات دغه چینجز به تاسو په فعل کې راوړئ نو ستاسو به جمله جوړیږي او دغسې به ورسره موجوده زمانه یعنی پریزنټ ټنس چې کوم دی هغه به ستاسو جوړیږي. نو هر کله چې تاسو په موجوده حالت خبره کوئ یو فعل تاسو سره نو دغسې به تاسو په جمله کې به کې دغه تغییرات راوړئ د خپل فاعل مطابق د خپل د جملې چې کوم اولنی سبجیکټ دی اولنی حصه د هغې مطابق به کې تاسو دغه چینجز راولئ صحیح ده. نو یو مثال ما تاسو ته جوړ کړو باقي چې کوم تاسو ته ما شپږ افعال درکړي دي. فینیغ ما وکړو شوزیغ نیغ بتیغ بیغ کمپلیغ دا به تاسو کوئ او دا په کمنټ سیکشن کې تاسو جملې ورسره جوړې کوئ او هغلته تاسو کمنټ کړئ زه به یې وګورم انشاءالله صحیح دی. نو دغه یې طریقه کار دی چې د دویم ګروپ افعال په دغه طریقه تاسو چینج کولی شئ په موجوده زمانه کې. اوس که تاسو د ننني درس په اړه څه پوښتنه لرئ نو تاسو خپلې پوښتنې کمنټ کولی شئ. دې نه علاوه که تاسو نور څه پوښتنې تاسو خپله پوښتنه په کمنټ سیشن کې پرېښودلی شئ. انشاءالله په خپل وخت به ستاسو د پوښتنو تاسو ته جواب درکوم. ویډیو همدومره وه درس همدومره و په مخه